راځو پی ایچ پی کې د ډیټ اړوند دوه نور میتھډز وایو چې یو موږ سره چیک ډیټ دی او بل موږ سره ډیټ ډیف دی. څه کار کوي سره پرسملي ګوره که چیرته موږ سره یو ډیټ موجود دی او موږ دا معلومو چې آیا دغه ډیټ چې دا صحیح دی او کنه دی، نو د هغه لپاره موږ د چیک ډیټ څخه استفاده کوو. چیک ډیټ به تاسو لیکئ، په دې کې به لومړی تاسو منث پاس کوئ، بیا په دې کې ډے پاس کوئ، بیا په دې کې ایئر پاس کوئ. نو که چیرته ډیټ سم وي یعنی ویلډ ډیټ وي نو تاسو له به 1 درکوي، او که چیرته ویلډ ډیټ نه وي نو تاسو له به 0 درکوي، مطلب ټرو فالس خبره ده. مثال که چیرته موږ دا ډیټ پکې پاس کوو نو موږ ته به جواب ټرو راځي، او که چیرته دا ډیټ پاس کوو نو موږ ته به جواب فالس راځي. په دې خاطر چې داسې هم یو تاریخ هم نشي چې هغه ورځ پکې شپږ 50 ته ورسیږي. نو چې کله هم تاسو یو ډیټ چک کول غواړئ چې آیا دا ټرو دی او که فالس دی، نو تاسو کولی شئ د چک ډیټ په واسطه هغه وګورئ او له هغه نه استفاده وکړئ. بل موږ سره ډیټ ډیف دی. ډیټ ډیف نه مطلب ډیټ ډیفرنس دی، دا د دوه تاریخونو ترمنځ تاله فرق وباسي چې څونه فرق دی. مثال یو تاریخ موږ سره دا دی او بل تاریخ موږ سره دا یو دی. نو دا چې دی 20 د 15 دی او دا 22 د 15 دی. اوس زه غواړم وګورم چې په دې دواړو کې څونه فرق موجود دی، ډیفرنسونه دی. مثال که زه دا چک کوم نو 1 به راځي، ځکه دا یو ورځ فرق دی د دواړو کې. نو د هغه لپاره بیا موږ چک او ډیټ ډیفرنس استفاده کوو. ډیټ ډیف کې چې دی موږ سره 3 پارامټرز راځي، دوه خامخا ورکوي او دریم چې دغه اپشنل دی. ډیټ 1 به پکې پاس کوي، ډیټ 2 به پاس کوي، د دواړو به تاسو شروع وباسي، ریزلټ به راوباسي. دا موږ سره ډیټ 1 دی او دا موږ سره ډیټ 2 دا دواړه چې واچو نو موږ ته راځي چې دا 1 دی ډیفرنس دی. ابسولوټ کې یا تاسو ټرو ورکولای شئ یا فالس ورکولای شئ. دلته دوه خبرې دي. که چیرته ستاسو ډیټ نیگیټیو وي، صحیح ده، نو د هغه لپاره چې هغه تاسو سره شو شي نو به تاسو چک کوئ او به تاسو ټرو پاس کوئ، ابسولوټ ویلیو بل پاس کوئ. نو عملی وګورئ بیا پې پوهیږئ. خو عموما چې دا موږ کله چیکینګ کوو نو صرف دې لخاطر چې وګورو چې دوه ډیټس موږ سره موجود دي، په دې کې فرق څونه دی او د دې لپاره استعمالیږي. او دا خبره هم موږ په دې کې موږ ټرو پاس کوو چې موږ فالس پاس کوو. راځو عملی ګورو نو ښه پې پوهېدلی شو. نو زه به څه کوم، زه به داسې یو کار کوم چې لومړی موږ سره چک ډیټ ده، نو زه ایکو لیکم او بیا لیکم چې چک ډیټ، او په دې کې ما تاسو ته لومړی به تاسو من پاس کوئ. من مثال ما ولیکو 40، دویمه په دې کې تاسو پاس کوئ، ډے پاس کوئ، نو ډے ما ورکو 15، دریمه په دې کې تاسو کال پاس کوئ نو ما ورته ولیکو 2022 دا ما ولیکو. اوس که چېرته دا جوړ وي نو راځم سفري لوډ کوم، نو جواب موږ سره چې راځي، جواب موږ سره 1 راغی. د 1 نه هدف دا چې دا ډیټ موږ سره ویلډ دی، مطلب دغسې یو تاریخ موږ سره موجود دی، شته دی، کیدی شي. او که چېرته زه راشم مثال د خبرې داسې یو کار وکړم چې دا راواړوم یو 30 ته یا 30 ته راواړوم او د سفري لوډ کوم، دا موږ سره جواب راځي 1، بیا هم 1 راځي ځکه موږ سره په رسمه میاشت د 30 تاریخ راتلی شي 30 شو دي. که زه دا 32 کړم او سیو یې کړم سفري لوډ کړم نو موږ ته به جواب چې راځي هېڅ هم نه راځي. نو ما تاسو ته ویلي په پی ایچ پي کې چې کله 1 راغی نو مطلب خبره ټرو ده، او چې کله هېڅ هم رانغی نو مطلب خبره فالس ده. نو چې کله تاسو یو ډیټ چک کول غواړئ چې آیا هغه ویلډ دی او که انویلډ دی، نو تاسو کولی شئ د چک ډیټ په واسطه هغه چک کړئ او ویې ګورئ. نو دا یو سمپل فنکشن دی، تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. بل چې موږ سره کوم یو فنکشن دی هغه موږ سره ډیټ ډیف دی، او ډیټ ډیف چې دی هغه ډیفرنس تاسو راوباسي. مثال لګورئ، که چېرته زه راشم ورته ولیکم چې ډیټ او بیا فاصله ورکوم چې ډیف، او په دې کې ما تاسو چې لومړی ډیټ به پاس کوئ، نو په دې کې لومړی ډیټ مثال د خبرې جوړه پاس کوم چې 10 تاریخ دی موږ سره، صحیح شو، او دا چې دی موږ سره 15 میاشت ده 2022 دا مې پکې پاس کړو. دویم کې به هم تاسو ډیټ پاس کوئ، نو دلته هم ورته لیکم مثال د خبرې 11 تاریخ او دا چې دی موږ سره 15 میاشت 2022 دا دواړه موږ پاس کوو. دا ضروري دی، که زه دا داسې پاس کړم دا موږ سره په دې رقم ته کار نه کوي، ځکه چې دا د یو سټرنګ غوندې د موږ سره راغلی او دا سټرنګ نه مني. دې لپاره دا وایي چې تاسو به ماته یو ډیټ کریټ کوئ او بیا به یې ماته راکوئ. نو د ډیټ د کریشن لپاره چې دی موږ سره یو فنکشن راځي چې هغه ته ویل کېږي ډیټ کریټ په نوم باندې. نو دلته راځم لیکم چې ډی 1 یعنې ډیټ 1 او په دې کې لیکم چې ډیټ او بیا لیکم چې کریټ، او په کریټ کې به دا خپل چې کوم چې ډیټ ما وراچولی دا به زه پاس کوم. نو دا موږ سره راغلی دا موږ سره ډیټ 1 دی، نو دا به په دې کې پاس دا به موږ ته یو تاریخ جوړ کړي، خپله د تاریخ یو آبجیکټ به موږ سره کریټ کېږي. دا به دې کټ کړم او دا به پیسټ کړم. همداسې راځم ډیټ 2 اخلم، لیکم چې ډیټ 2 او په دې کې هم لیکم چې ډیټ او بیا لیکم چې کریټ، او دا دویم ډیټ چې دی هغه به چک کړم، دې نه به داسې کټ کړم او کټ کول نه وروسته به په دې کې پاس کړم. نو دا به موږ ته یو ډیټ کریټ کړي. او اوس د دې په ځای به موږ دا ویریبلز پاس کوو. نو زه به راشم دلته به زه پاس کوم ډي 1 یعنې ډیټ 1 به پاس کوم، لیکم چې ډي 1 او دلته راځم ډي 2 پاس کوم، سیف. نو اوس ایرر ختم شو، زموږ چې کوم ډیټ ده هغه موږ ته پراپرلی لاسته راغی. اوس که چېرته دې مخې ته زه راشم ایکو ولیکم،
کله دا راشم کولیکم او سیو کړم او دا راشم تفته او سره لوډ کوم نو دا موږ سره یو ایرر راځي او ایرر موږ د سوي چې object of class that interval could not be converted to string نو دا ګوره دا موږ سره ارین ده دا موږ سره object ده دا چې کوم یو موږ دلته کوکړی مطلب دا ریزلټ چې د دینه لاس ته راځي هغه موږ ته یو object لاس ته راځي صرف د دې لپاره چې تاسو وګورئ ځکه PHP کې چې object ده اکثره موږ سره داري په شکل خودل کیږي هغه به زه تاسو ته هم خیمه چې مالحال ته کنفیوز نشل د ما یو ځل تاسو په ایرر کې وخودل دا ګور لیکل object of class نو دا چې تاسو کوم یو شی درکې هغه د object په شکل کې درکې او object هم تاسو کولای شئ د اره غوند پرنٹ ار کې وګورئ که زه راشم د ولیکم چې پرنٹ او بیا ولیکم چې ار او دا پکې واچوم د فارمټینګ لپاره د راشم ورته ولیکم چې ایکو کا مونږ ته چې شی ایکو کا پری ټیګ سٹارټ او پری ټیګ بلاندې مونږ کلوز کوو دې ځنه کټ او دلته لاندې راځم پیسټ کوم ایکو او دا به پیسټ کوم او زه دا سیو کړم نو که زه سیو کړم سفری لوډ کوم د به مونږ سره ډیر شیان راځي دلته مونږ سره چې راځي ډیر شیان راځي چې یار دی او مان دی او هاور دی او چې سی دی خو دا ټول سره زموږ کار نشته دلته به مونږ سره راځو ډایس ته به راځي چې څونه فرق دی پکې نو ګوره یو ورځ فرق دی پکې چې څونه فرق دی دلته نور ډیر شیان دی وی کې څه شی دی وی ډای چې شی دی او نورې کیسې دي خو زموږ د ډیرو کیسو سره کار نشته زموږ چې په کار دی یوازې دا په کار چې فرق څه نه چې کله تاسو فرق ګورئ نو د ډایس سره راشي نو یو ورځ فرق دی پکې یو ورځ ولې فرق دی ګوره دا د لسم تاریخ د 15 میاشتې او دا یو لسم تاریخ د 15 میاشتې نو یو ورځ فرق دی که زه دا داسې کوم چې مثال د خبره دا کړم نو لسم او سیو کړم سفری لوډ نو زه ګورئ سفری لوډ نو ګوره نه ورځې فرق راغی نو تاسو فرق په دې کې چې کی معلومیږي اوس که تاسو ساده دغه پرنٹ کول غواړئ دا تاسو د اره په شکل نشه پرنٹ کولای که تاسو د راشي وي چې ارزو دا پرنٹ کوم مثال د دې نه واخله ما یو ویریبل کې سٹور کوم دغه سی کټ کوم کټ کول نو سره راځم یو ویریبل اخر ما ډیټ دف په نوم باندې او په دې کې ورچوم اوس هغه object دلته راغی او په دې کې به هم ځ خپل چې پاس کوم دا ډیټ دف ویریبل پاس کوم ډیټ دف دا پاس کوم نو ريزلټ هم سره سم ټو سمي په الحال اوس زه غواړم چې واز دا ډیش دین را واخلم یعنی دغه نه هتی راو باسل غواړم نو مونږ چې د یو کار وکړو عملی وګورئ کله د راش ملي کوم چې ډیټ ایکو کوم ته ډیټ ډیفرنس پدې کې ټولم چې موږ سره ډیز ایکو کا صحیح شو دا مې ولیک او د راشم سفری لوډ کوم نو دا موږ چې غیر سوي cannot use object of type that interval as array نو ګره دا موږ د اره په شکل نشو استعمالولای تاسو چې کله هم غواړئ هغه پرنٹ او تاسو د سن شي ولې چې دا قوسونه وګورئ تاسو به چې بس دا اره د اره په شکل پرنٹ ما تاسو دا object نه object نه چې کله ډیټا راو باسي بیا خو د موږ له خره مخکې خو ډیټیل سره وایو زم دغه مرزه کې تاسو به دا علامه چې بیا به دا علامه شي او د دې مخه ته به هغه اپشن لګنو نو هغه موږ چې هغه موږ سره ډایز نو ډایز ورته ولیکا اکول نو سوس راشي سفری لوډ کړو تاسو به وایي چې څو ورځې فرق دی پکې نه ورځې فرق دی لاندې وګورئ د موږ سره نه ورځې راغلي کله د راشي مدا کمنټ کړم سیو کړم سفری لوډ کړم نو ګورم موږ سره نه ورځې فرق دی اوس که زه راشم دلته څه وکړم مثال د خبرې دلته راځم د 19 چې داړو مثال 9 ته سیو کړم او سفری لوډ کړم نو اوس نه فرق دی اوس موږ سره 19 ورځې فرق دی نو دا موږ سره د ډیفرنس دراوستلو طریقه ده چې موږ د دوه ډیټو ترمنځ ډیفرنس راو باسو ما تاسو چې موږ دریم پارامټر پاس کوو اکثره موږ نه پاس کوو خو بیا هم تاسو ډیټیلز درکول غواړم کچې تاسو پاس کول غوښتو یا تاسو چې کول غوښتو تاسو چې کولای شئ ګورئ کچې ته د څه کار کوم دلته ګورم موږ سره فعل حال جواب چې نه نزده صحیح ده دا ډیټ چې دا ډیټ دا کم دی او دا ډیټ زیات دی صحیح شو نو دا موږ سره جواب نه نزده کزه د څه کوم چې دا مخ کې ورسته کم مثال د دی 1 په ځای 2 واچوم او د دی 2 په ځای 1 واچوم مثال او سفری لوډ کوم نو بیا به هم موږ سره جواب نه نسره دی که څه هم دلته باید موږ سره جواب یا ماینس کې باید راشي کنه صحیح ده دلته باید موږ سره جواب ماینس کې راشي ځکه فرق کوي که 15 نه 10 کې منفي کې یا 10 نه 15 منفي کې کله 15 منفي کې مثال د خبرې مثال در کوم کله 15 منفي کې نو مثبت 15 پاتې کیږي او که 15 نه 10 منفي کې نو منفي 15 پاتې کیږي خو دغه څه نه کوي دا وتا تاسو همیشه چې بس تاسو ډیفرنس خای دا د خینه چې دا ماینس کې راغی او دا پازیټیو کې راغی دا ډیټ کم راغی که دا ډیټ زیات راغی دا نه خای کته دا شی کتل غواړي نو دلته بتاو چې پاس کې ابسولوټ به پاس کوي ابسولوټ مثال د خبره زه ټرو پاس کوم ټرو می پاس کو کنه سیو می کړو صفه می ریلوډ کو نو فل حال هم موږ دلته پته نه لګي دلته موږ سره هیڅ پته نه لګي دا ځکه موږ سره پته نه لګي چې د دې پته لګول پر پتا سو چې تر دې به ته د ډیټا اپډیټ راشي صفه ولته ریلوډ کې نو له تاسو وګورئ ها ډایز موږ سره شو ده 19 پاتې دي او انورټ موږ سره چې ده 0 ده دا انورټ چې ده همدغه ستاد ماینس والی دلالت کوي چې آیا دغه کوم ډیټ چې ته ګوري دا ماینس کې کم دی او که پازیټیو کې کم دی دا ماینس کې کم دی که پازیټیو کې نو دلته انورټ کې او 0 دا نو مطلب ماینس کې نه دی کم خو که چې دا ډیټ مخکې ورسته کوم مثال دلته داولی کوم اول دراشم داولی کوم
او سیف کړم سفاري لوډ کوم نو اوس ګوره اوس هم موږ سره 0 دی صحیح ده اوس هم موږ سره 0 دلته موږ ټرو پاس کړل دلته راشم فالس پاس کوم او سیف کړم سفاري لوډ کوم نو اوس هم هغه شی ده که څه هم باید دا موږ سره بدل وي زه به یو ځل بیا دا 2 کوم او دا به یو ځل بیا 1 کړم او د سفاري لوډ کوم نو اوس ګوره موږ سره 1 راغی صحیح ده کله د زو ټرو پاس کوم صحیح شو دا د ټرو کوم سفاري لوډ کوم نو ټرو بای ډیفالت وي نو ټرو بای ډیفالت نه هدف دا چې د دل نه ګوري چې آیا دا مثبت دی او کله منفي دی کته هر یو شی پاس کې دا پتا ته جواب په مثبتو کې درکې بس تاسو چې دا بس همدغه ډیټ دی خلاص کته غواړ چې نه چګي کې چې دا ډیټ چې زما کم شوی دا چې کوم ماینس یعنی فرق پکې راوځي دا فرق په ماینس کې راوځي که په مثبتو کې راځي مطلب د څه فکر وکې چې دا کوم فرق راځي دا تیر شوی فرق دی او کدا را روان فرق دی د څه معلومات کې دي شي ګورئ نن تاریخ چې د مثال د خبرې نن چې د لسم تاریخ دی روان تاریخ چې د هغه 8م تاریخ دی نو دا ګورم موږ سرچپا چولې دی نو دا مطلب دا چې کچې ته موږ د رقم ته نو مطلب دا دی چې دا به ماینس کې راځي مطلب دا کوم فرق چې راځي دا فرق تیر شوی دی دا ماینس ورځي دي دا تیر شوی ورځي دي او کچې ته موږ هغه چې بیا مثبت راځي نو مطلب دا ورځي پاتې دي د څه مطلب دی نو اوس دا اوس موږ چې دا موږ سره 0 ده 0 ځکه موږ ټرو پاس کړل کله فالس پاس موږ بیا موږ ته پاتې درې کله سفاري لوټ موږ دا موږ ته وی چې دا ماینس کې دی نو دنه بیا تاسو کولای شئ چیکینګ وکړئ څنګه به چیکینګ دا به تاسو چیک کیږي دا به تاسو اف کنډیشن کیږي او تاسو به دا چیک کیږي چې دا 1 نو مطلب دا ماینس دی کنه او چې دا 1 نو مطلب دا پوزټیو دی نو بیا تاسو کولای شئ د څه کار وکړئ دا طریقه هم بل طریقه هم دلته هم نو بیا تاسو کولای شئ د ډیټایلز په ځای شو کې مثال خبر دل کټ کوم لیکم اف کا چیرته اف کا چیرته دا زموږ چې کوم ډیټ دی ډیټ ډیف دی صحیح شو او په دې کې چې کوم سره انورټ دی انورټ دی کچیرته دا انورټ مساوي شول چا سره ل یو سره نو مطلب دا چې ماینس دی او کنډیشن او ایلس ته راشي او ایلس کې به موږ چې مطلب دا پوزټیو دی نو زه به کوم دا چې کوم ډیټ پرنٹ کو زه دا بدل د پیسټ کوم ډایس او دې ډیټ سره به مخ کې شی ورکوم ماینس بل ته کنکټینټ کوم سره دا بولی کوم چې دا موږ سره ماینس ورځ دا کنکټ میکو صحیح شو او کنو بس ډایرکټ هم دا پرنٹ کړي دا ساده ټیم د موږ سره کزو سراج مسافری لوډ کما او ته زو ګورم نو موږ سره لاندې راشي وګورم نو ګورم ماینس راغی ماینس ولې راغی ځکه انورټ 1 دی انورټ 1 دی نو مطلب دا ماینس کې روان دی او کچې دا مخ کې ورسته کم همدل توا شو او د مدل توا شو نو اوس ګوره صفه سیف کړه او ریلوډ کې نو تاسو ته ویل دا چې د موږ سره 19 ورځې پاتې دي د دې 19 مطلب دا دی چې 19 ورځې پاتې دي او هغه چې د موږ سره مطلب 19 ورځې تیر شوی دی نو په دې طریقه هم تاسو کولای شئ لدې نه استفاده وکړئ نو دا موږ سمپل طریقې هم دا چې تاسو کولای شئ دغه سیو کنډیشن کې واچو چې کې د دې نه بل طریقه هم شته که تاسو چې کول غواړئ هغه طریقه لږ زړه دسي بل ماډل طریقه دا تاسو به وایي دا چی شی ولیکو دا چی شی دی هغه هم چې کولای شئ هغه به څنګه چې کوي داغه لپاره خپل یو فارمټ چلیږي زبدا هم کمنټ کوم فارمټ څنګه چلیږي ګوره کزرا شم نو زه به لیکم چې اکو ابجیکټ موږ سره چې د هغه موږ سره ډیټ ډیف دی په دې کې به تاسو یو فنکشن د دې د فارمټ په نوم هغه بکال کړئ دا فنکشن بای ډیفالت دلته موجود دی دا فنکشن چې دا بای ډیفالت موجود دی او په دې کې به تاسو په سټرینګ کې خپل فارمټ دی چې تاسو چې پرنټ کول غواړئ ورله چې هر یو شی لیکي نو مخکې به تاسو له پرسنټیج واچي په دې کې تاسو هغه ټول شیان لیکل شي تاسو ما په ډیټ فنکشن کې ویلو مثال کې ورځ خودل غواړئ مثال خبرې کې ساعت خودل غواړئ هغه تاسو لیکل شي مثال ماته ته اف ویلو فول منث لپاره ډی می ویلو ډی لپاره آی می ویلو منټس لپاره دا شر ماته څه ویلو دا هم په بس کولای شو خو شرط دا سر کې به تاسو ته ماینس دا پرسنټیج علامه شي چې دا وان شو بیا کار نه کی نو په دې کې به تاسو موږ چې کوم موږ کتل غواړو چې آیا دا ډیټ چې شو کومه دا ماینس کې دا پوزټیو کې ده نو تاسو په پرسنټیج واچوي او بیا چې بیا تاسو ار لیکئ د ار نه هدف دا چې دا ماینس دا پوزټیو ده دا د خاطر ده او بیا په پرسنټیج واچوي ا به ولیکئ او د دې اس مطلب د موږ سره لا به سیف کړم او د دې ا مطلب دا چې ډیفرنسونه ده ډیفرنس مطلب فرق سونه دي نو دلته تاسو دواړه جواب راځي ار نه مطلب علامه بدل راځي یا به مثبت راځي یا به ماینس راځي ار نه مطلب علامه ده چې یا به مثبت راځي یا به ماینس راځي او ا نه مطلب ډیفرنس ده چې سونه ورته ډیفرنس دي کله راشي مزدل سفری لوډ کوم نو اوس ګوره مثبت نونس راغی مثبت نونس ولې راغی ځکه چې دا ډیټ چې دا غټ دی لدینه کله راشي مزدا سرچپه کوم دا 2 کوم دا 1 کوم
او سیو کړم نو ګوره موږ سره به ماینس راځي نو اوس موږ سره ماینس راغی نو په دې طریقه تاسو کولای شئ له دې استفاده وکړئ او دلته که تاسو وګورئ یو بله مسله دا هم ده چې تاسو ته مثبت هم پرنټ کیږي او ماینس هم پرنټ کیږي چې دا صحیح طریقه فکر کوم نه ده ځکه چې موږ مثبت سره کله هم مثبت نه پرنټ کوو نو دا هغه لپاره بیا تاسو کولی شئ دا ار کوچنی کې ولیکئ چې کله ار کوچنی کې ولیکئ که چېرته نمبر مثبت نو مثبت ورسره نه پرنټ کیږي خو که چېرته نمبر ماینس کې وو بیا به ماینس ورسره پرنټ کیږي نو اوس ګوره دا بیا سرچپه کومه سفري لوډ کوم نو دا به موږ سره ماینس کې راشي خو یوه خبره کوم چې ځان کنفیوز نه کړه دا شی ډېر نه استعمالېږي دا ځونه چې ما تاسو ته وګورو کوم موږ دا شیان نه ګورو موږ صرف ډیفرنس ګورو چې ډیفرنس موږ سره څونه راځي موږ صرف ډیفرنس ګورو باقي موږ له پته لګي چې کوم ډیټ زیات دی او کوم ډیټ کم دی موږ له دې ځله پته لګي دا ډیټ کم دی او دا ډیټ زیات دی خو دا چې پروګرامینګ باندې دې ډیفرنس راوباسو نو موږ مجبور یو چې د دې نه استفاده وکړو د دې چې کوم فنکشن د دې نه استفاده وکړو او د دې استفاده لپاره بیا دې دریم پارامټر ضرورت نشته بس یوازې دا ولیکئ او بیا ورته ولیکئ دا کوم تاسو ډیټ ابجیکټ دی او په دې ابجیکټ کې چې کوم موږ سره ډایس په نوم دی دا فنکشن دی دا پراپرټي کال کوي نو تاسو به وایئ چې په دې کې موږ سره څونه فرق دی سر کې به تاسو یې خامخا لیکئ نو ما یې کې ولیکو سیو مې کړو صفحه مې لوډ کړو نو تاسو وایئ چې په دې کې موږ سره فرق هغه 19 ماینس 19 دی 19 ماینس 19 دلته هم راغی هلته هم راغی دا وزن لري کومه او سیو یې کوم نو فرق یې 19 دی بس دا کومره موږ چیکینګ کوو او باقي موږ له خو پته لګي دا ګوره لس دی او دا نه دی نو موږ له پته لګي دا کوچنی دی او دا زیات ډیټ دی خو دا چې موږ پروګرامینګ کې د یو کنډیشن پروسس راایستل غواړو او هغه بیا استعمالول غواړو نو بیا تاسو کولی شئ ډیټ ډیفرنس استفاده وکړئ او دې نه کار واخلئ